د کابل ولایت د شپږمې مالیاتي حوزې اړوند اصنافو او سهم کرایه مالیه ورکوونکو ته د عامه پوهاوي سیمینار وړاندې سو. دغه سیمینار په شهر نگین هوټل کې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي آمریت د مالیاتو کارپو د یادې مالیاتي حوزې کارکوونکو او د سهم کرایه او اصنافو مالیه ورکوونکو په ګډون ترسره شو. د سیمینار پیل د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره وشو. د مالیاتو د عامه پوهاوي کارپو عباد الله درمان ګډونوالو ته د عوایدو لوی ریاست د پیژندنې سربیره د اصنافو د ثابتې مالیې، د مالیې د ورکړې پروسیجرونه، د مالیاتو سیستمونه او د مالیه ورکوونکو حقوق او مکلفیتونه په بشپړه توګه تشریح او له هغوی څخه د راټولې شوې مالیې د مصرف د ځایونو په اړه معلومات وړاندې کړل. د شپږمې مالیاتي حوزې نماینده د مالیه ورکوونکو د عامه پوهاوي د مالیاتو د ورکړې په برخه کې د دوی د ستونزو او پوښتنو د حل او د مالیه اخیستونکو مامورینو د کاري اسانتیاوو لپاره دا ډول سیمینارونه ګټور او ارزښتمن ګڼي او په راتلونکي کې د ترسره کېدو غوښتنه کوي. د ملت لپاره او کوم کسان چې مودیان دي دلته مالیه تحویلوي د وزارت مالیې ته د ډېرې ګټې د خلکو ته ایجادوي. مودیان چې په ذهن کې سوال ولري، یو مشکل ولري، هغه د مالیې وزارت د پرسونل سره شریکولی شي. نو دا به د مالیاتي کارکوونکو لپاره ډېر یو سهولت وي. د افغانستان د مالیاتو لارښود کتاب چې د عوایدو لوی ریاست له لوري چاپ شوی او پکې د افغانستان د مالیاتو نورمونه او پروسې تشریح شوي دي، د مالیه ورکوونکو د لا ډېر پوهاوي په موخه وویشل شو. د سیمینار په وروستۍ برخه کې د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل شول او غوښتنې د مسؤلینو سره د شریکولو په موخه یادداشت شوې. د هیواد د ابادۍ او پرمختګ لپاره د دعا په کولو سره سیمینار پای ته ورسېده.